بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو عزیزانو سلامونه او زمانه کې هیله ومنه. خدای دې وکړي جوړه او روغ اوسئ. نن په دې ویډیو کې تاسو سره په دې خبرې کوم چې امریکایان څنګه خپل ماشومان روزي. دوستانو تاسو ښه پوهیږئ چې موږ له داسې یو هېواد نه راغلي یو چې هغه کې تاوتریخوالی و، جنګ و، شخړې وې او موږ په جنګ کې په شخړو کې پیدا سوي یو، رالوی سوي او تر دې ځایه رسېدلي یو. نو ستونزې مو ډېرې وې. اوس په یو هېواد کې یو چې امن دی، ثبات دی، انکشاف دی، کار دی او قوانین دي، د قوانینو تطبیق دی. نو غواړم چې تاسو ته په دې اړه معلومات درکړم چې څنګه امریکایان خپل ماشومان روزي. امریکایان له ډېر کوچنیوالو نه ماشومانو سره خاصه مینه کوي. همیشه د مینې خبرې ورته کوي. همیشه کله چې خپل ماشوم ویني ورته وایي ګرانه یا ګرانې، سره مینه لرم، څومره ښه ماشوم یې او ډېر د ښه سلوک برخورد ورسره کوي. یعنې ماشومان همیشه په ښو کارو باندې تقدیري. همیشه امریکایان کوشش کوي چې دې ته توجه وکړي چې ماشوم په کوم ځای کې ښه کار کوي او هغه ښه کار را پیدا کړي او ورته ووایي چې آفرین دا کار دې ډېر ښه دی. برعکس د دې چې د منفي ټکو باندې فکر وکړي چې دلته دې منفي کار کړی دی، دا کار مه کوه. دا شی امریکایان ډېر کوي. بل امریکایان خپلو ماشومانو ته زده کړه ورکړي. هر هغه شی چې د هغوی زده دی کوشش کوي خپل ماشومانو ته یې ور زده کړي او ماشومانو ته یې ور انتقال کړي. لازمه نه ده چې تاسې باید عالی زده کړه ولرئ، ولې تاسې کافي تجربه لرئ، هماغه ماشومانو ته ور انتقال کړئ. بل ماشومانو ته وخت ولرئ، ماشومان سره خبرې وکړئ، د ماشومانو خبرې واورئ او بیا په ډېر حوصله مندۍ سره ورته ووایاست چې کم کارونه یې ښه دي او کم کارونه یې ښه نه دي. دوستانو په تاوتریخوالي هېڅ باور مه لرئ. تاوتریخوالی ودروئ. تاوتریخوالی په کورنۍ کې یو غیر مناسب کار دی، هم د قانون له لحاظه او هم د کلتور له لحاظه. نو ماشومانو سره تاوتریخوالی مه کوئ. ماشومانو سره مثبت برخورد وکړئ. خبرو مسایل سره حل کړئ. او یو شی چې ډېر مهمه دی او امریکایان همیشه یادي، ډیسپلین دی. ډیسپلین یعنې د قوانینو، د مقرراتو او د اصولو وضع کېدل او زده کړې ماشومانو ته دي. تاسو ماشومانو ته ډیسپلین ور زده کړئ او هغوی ته ووایاست کوم کارونه ښه دي او کوم کارونه ښه نه دي. دا ورته ووایاست چې په هره کورنۍ کې ډیسپلین، اصول او مقررات شته. نو زموږ د کورنۍ مقررات دا دي او دا مناسبه مقررات دي، راځئ پر دې باندې عمل وکړو. که چیرې ماشومانو کله کله سرغړونه کوله بیا یې هم وهئ مه، تاوتریخوالی مه کوئ. نورې مناسبه سوله ییزې لارې پیدا کړئ. مثلا منابع په قطع کړئ. ورته ووایاست نو پارک ته دې بیا نه وړمه، دا شی درته نه اخلمه، د لوبو شیان نه اخلم درته. او یا هم نور مسایل. که چیرې دې دا کار بیا وکړه، دا کار مه کوه، دا مناسبه کار نه دی. نو که چیرې تاوتریخوالی وکړئ، هماغه دقیقه به ماشومان یو متفاوته برخورد تاسو سره وکړي. ووایي صحیح ده پلاره، مورې خبره دې منم، دوی به ارامه وي، هغه کار به چې ته غواړې وبه یې کړي. که چیرې تاسې نه وئ بیا څنګه؟ بیا به د خپلې خوښې کار کوي. تاسې ماشومان داسې وروزئ چې تل یو رقم اوسي، دوه مخي نه اوسي. ستاسې مقابل کې یو رقم برخورد وکړي، مکتب کې بل رقم وکړي، په ټولنه کې بل رقم وکړي او یا هم بل ځای کې بل رقم برخورد، یا خپل ورور، خور سره یا مور سره. همیشه ماشومان باید یو رقم اوسي، یو رقم وروزل سي. نو په ښه روحیه یې وروزئ او دا باید په نظر کې ونیسو. مور او پلار ټولو ماشومانو ته یو ښه مثال او الګو ده. ماشومانو ته دروغ مه وایاست، ماشومانو مخکې خراب کار مه کوئ. زه مطمئنه خراب کار خو هېڅ نه وخت نه کوئ، خو هر هغه کار چې کوئ ماشومان یې د تاسې زده کړي. نو هیله دا ده چې هغسې یو کار وکړئ چې مثبت اوسي، تر هغو ماشومان یې تاسې نه زده کړي. بل د انټرنټ استفاده او د تلویزیون لیدل دي. تلویزیون ماشومان، زموږ تاسې ماشومان بې حده زیات ګوري. انټرنټ نه بې حده زیات استفاده کوي. تلویزیون یوازې ډېر محدوده وخت کې باید ماشومان تلویزیون وګوري او مشخصه برنامه.
موږ تاسې هغه برنامې چې پلار او مور یې ګوري، ځوانان یې ګوري، ماشوم هم ورته ناست دي. موږ تاسې په کورونو کې دا تقسیم نشته چې کوم فلم باید څوک وګوري. یو فلم چالانوو یا یو برنامه ګورو تلویزیوني، ټول ورته ناست یو، که ماشوم یو، که ښځه یو، که نر یو، ټول. او سن مهم نه دی چې د 5 کالو دی، که د 10 دی، که د 20 دی، که د 40 دی. امریکا کې داسې نه دی. د هر سن لپاره ځانګړې برنامې دي. نو دا کار ودروئ، داسې مه کوئ. هیله مو دا ده چې د هر سن په مطابق ورته برنامو ته اجازه ورکړئ. د انټرنیټ نه استفاده ډېره زیاته ده په ماشومانو کې. تاسې وینئ چې ماشومان اکثرا له یوټیوب او ټیک ټاک نه استفاده کوي، او هغه شیان ګوري چې د ماشوم لپاره مضر دي، دغه د رواني روغتیا لپاره مضر دي، او هغه شیان زده کوي چې ماشوم باید زده نه کړي. تاسې باید پوه شئ چې ماشومان د یوټیوب او ټیک ټاک له لارې ډېر شیان زده کوي. نو دا شی پې محدوده کړئ او حتی پې ودروئ. یوټیوب یوازې د زده کړو لپاره اجازه ورکړئ چې استفاده یې کړي. ویډیوګانې وګورئ چې هغه یو شی زده کړي. ورته ووایاست هغه بعضې ویډیوګانې چې ما ثبت کړي دي هغه وګوري، بعضې نورې ویډیوګانې چې د هغوی د درس مطابق دي هغه وګوري. نو ټیک ټاک او یوټیوب که چیرې پې بند نه کړي، ماشومان به ډېر خراب وروزل سي. ولې ټیک ټاک کې ډېر هغه شیان دي چې د کتلو نه دي او باید ماشومان یې ونه ګوري، او اکثرا هغه شیان دي چې ماشومان ګمراه کوي. نو دې شي ته هم متوجه سئ. نو په کل کې په ټوله کې کوشش وکئ په کور کې د ماشومانو سره ښه برخورد وکئ، مثبت برخورد وکئ او دوی ښه وروزئ، تر هغو دا ماشومان د ټولنې یو فعال او یو ښه غړی اوسي، تر هغو چې تاسې پې افتخار وکئ او ټولنه پې افتخار وکړي، او دوی په راتلونکي کې سالمه ژوند ولري، آرامه ژوند ولري، او په تاوتریخوالي باندې باور ونه لري. تر بلې ویډیو تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای مو په امان.